سوچ کومه چې زه واده وکړم ما ته څوک ملاویږي نه. څنګه هلک ته پکار دی چې څه ورسره اخیستی؟ ښه غټ کوتک یې ورسره نه ښایي. دا مې لږې صایمې اوس دې منم د سړیتوب خبره دی او بل بل ورسره غټ غټ خوټې واو ونډې غټ غټې ورسره لږ لوبې وکړم نو خوند وکړي. ښه یو منټ څنګه لوبې دې خوښېږي ورسره؟ اسې هغه بنټې بنټې لوبې نه کوي هغه څه وایي هغه بنټو والا لوبې هغه خوټو سره لوبې وکړم ډېره به خوند کوي والله. کله دې کړي دي لوبې دې کړي دي؟ یو ځل مې کړی دی ډېره خوند مې کو قسم دی. بس د خر خپدر کې زی یو ځل مې اله مرګرو دې سره خو سم غټ به قسم په خدای دا فل بک دې سره خو سم غټ کو نه والله. الا اسجیا تا کله منیګن خورلې دې په خوراک کې؟ نه منیګن نه مال څوک نه راکوي ما نه خلک یېرېږي که نه مال څوک نه راکوي. دا کله خوله کې مې د منیګن واچو نه ما نه خوښېږي دا کارونه زموږ نه کوو دلته. تا بل کار خوښ دی که نه؟ هغه مې نه دی خوښه. اسې صایمې خبره وره ما یو ملګری د پاکستان کې اوسېږي هغې ما ته ویل د مصر مېرو شوې وه زه درته بیا نوم په انباکس کې درلیږم. زه هغې سره ملاو شوې یم هغې ته ویډیوګان هم کړي به یې تا به تصویران هم وباسلې سیلفي م اخیستې هغه سیلفي او تصویران هغه ویډیوګان زه مو ښیه که نه